د جرمني د مانهایم ښار برید کوونکی په خپل کار پښیمانه نه دی. د بیلډ ورځپاڼې راپور ورکړی چې د مانهایم ښار برید کوونکی چې د پولیسو لخوا له ډزو وروسته په کوما حالت کې و په هوښ راغلی او د روغتون د جدي پاملرنې په څانګه کې دی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې سلیمان عطایي په خپل کار پښیمانه نه دی او د روغتون له کارکوونکو سره ډیر ناوړه چلند کوي. دغه افغان کډوال د جمعې په ورځ د مانهایم په ښار کې د اسلام د ښي اړخو معتقدینو پر یوې غونډه په چاقو برید وکړ او د یوه پولیس په ګډون یې 6 تنه ټپیان کړل. ټپي شوی پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه او بریدګر په خپله هم د پولیسو په ډزو کې سخت ټپي شو. سرچینو بیلډ ورځپاڼې ته ویلي چې د برید کوونکي چپه پښه اوس هم بې هوښه ده. راپور زیاته کړې چې دغه افغان کډوال په خپلو کړنو پښیمانه نه دی. د دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده، خو د فدرالي څارنوالۍ دفتر چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي په دې باور دی چې د دې کار لامل د بریدګر افراطي افکار و. د رسنیو د راپور له مخې سلیمان عطایي د هرات اوسیدونکی دی او تر دې د مخه له خپلې میرمنې او 2 ماشومانو سره اوسېده. دغه برید په جرمني کې د افراطیت او اړوندو تاوتریخوالو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د جرمني چارواکو له دغه برید وروسته د افغان کډوالو په اړه خپله تګلاره بدله کړه.